دستور که یاره السلام علیکم ګرانو دوستانو په دې لرو جوړ بوي ز فضل باری ریان یم نن به تاسو ته د افغانستان د پلازمینې یو ښکلې او تفریحي سیمه دروښیم. دا د کابل قرغه ده دوستانو، البته دا د قرغې بند ده. تر اوسه پورې د قرغې او تفریحي ځایو ته نه داخل شوی، دا بهرنی ځای ده. نو کله چې هغو ځای ته داخل شولو داخل ته نو هلته به تاسو ته ډېر تفریحي ځایونه دروښیم، پارکونه به دروښیم، زنګوګانې به دروښیم او هلته به هوټل دروښیم چې څه خواړه پخیږي، هر څه به مکمل دروښیم. او دلته کښتۍ دي او بل دا چې دلته ښځینهو ته هم اجازه ورکول کېږي که نه، د ټولو په اړه به معلومات درکوم په دې هیله چې دا خپرونه تر آخر شیبو راسره وګورئ دوستانو، حتما به خوند واخلئ. او زه خپله دوستانو خپله څېره زیاته نه ښکاروم او نه یو بل څوک غږوم چې مایک مې خولې ته نیولی وي او ویې غږوم، دا ډېره خستهکونه تمامېږي. نو زه به تاسو ته مکمل د قرغې بند دروښیم دوستانو چې خوند ترېنه واخلئ. تاسو ته بهتره معلومه وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خورا ډېر اورښتونه وشول، نو له دې سره د قرغې د بند د اوبو سطحه لوړه شوې ده او له دې سره یې سیلانیان هم زیات شوي دي. دا قرغې ته د داخلېدلو سیمه ده او دلته دروازه ده. لومړی چې داخل شو په دې هوټل به مو سترګې ولګېږي. او دا دوستانو پول دی چې دې خواته یې شنه سیمه ده، ډېرې ښې ونې دي او ډېره شنه سیمه ده. او د پلت دې خواته چپې خواته بیا اوبه دي، د قرغې د بند اوبه. او دلته آسونه خورا زیات دي دوستانو، آسونه. نو حتما چې څوک قرغې ته راځي نو حتما به پرې سوریږي او ډېر خوند کوي. په دغو آس باندې به دوستانو اوس سوریږم. لږ څه به سخته وي ځکه چې اول ځل مې دی. تاسو ګورئ دلته آسونه بیخي زیات دي. نه خو میترسیم از تو باشه کمی اون طرف بگردیم. خب چند میگیری؟ چند میگیری؟ تا کجا بریم؟ کدام طرف میری؟ یک پنجایی تا کجا میگیری؟ یک پنجو تا نفر می اون تا کرولا رو میبرم پس میارم. تو کرولا رو یک پنجایی پس میاری؟ پس میارم. اگه پفتون تاوان ما میتی؟ تاوان حرکت خو نمیکنه؟ نه برو بالاش. بیخی غټ آس دی که ما ته ډېر لوړ ښکارېږي. تا به حال خودت ندویده؟ چی نفر؟ نه یه اسب دویده تو؟ تیز نرو، از اینجا خطا شو، خطا خور. خیر از برو خیر. بگی تیره بگی فلو مارداری تیره است بابا باشه. اینو میره فقط شل دیگم تا آرام آرام میره. شل بگیرم. چو اسب های کو باشه.
تانو دا شوله اسوارلی اوس په نور تاسو ته نور ځایونه در وښایم تفریحي ځایونه د کارغې چې تاسو هم خوند ترېنه واخلئ. په زنګو کې به کښېنو، په کښتیو کې به کښېنو، ټول ځایونه به تاسو ته در وښایم. او زه مې خپله څېره تاسو ته ډېره نه در ښکاروم او نه به بل څوک وغږوم. تاسو ته به ټول تفریحي ځایونه، اوبه، پارکونه، زنګوګانې، اسپونه، هر څه به تاسو ته در وښایم چې تاسو د ویډیو نه خوند واخلئ. دا د کښتۍ ځای ته راغلو، نو دلته به په یوه کښتۍ کې کښېنو. صبر چې دوی ښکته شي اوس نو د موږ نوبت دی، موږ به چکر کې وو. اوس په دې کښتۍ کې چکر وو دوستانو، تاسو هم خوند ترېنه واخلئ. شاته ګوره چې نقاش نه وي. په دغو باندې کټ کېږي، دا ورته وښه. لمر لږ څه مزاحمت کوي، دې خواته یې ونیسه. دلته نو واقعا سړی د اوبو نه خوند اخلي. ډېره ښه هوا ده، ښه شمال دی او ډېرې شنې اوبه دي، نو ډېر خوند کوي. ښه دا و د کښتیو چکر. اوس به لاړ شو کارغه کې به نور هم وګرځو. دا چې تاسو وینئ اوس په دې کې وخېږو. اوس نو کېناستو کې په دې زنګو کې اوس په حرکت کوو. تاسو ګورئ چې اوس به داسې ځای ته وخېږئ چې ټوله کارغه به راته معلومېږي. یا نو خیر کې چېرته را وخېژولو. واه 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 دا دوستانو
د همدې زانګو تر څنګ همدغه اوبه دي ما ته بیا اوبه ډېر خوند راکوي سړي طبیعت ورسره سمیږي په ټولو شیانو کې ما ته دوستانو په ټولو شیانو کې دغه ډېر 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 خطرناک راته ښکاري یعنې په دې کې مې جرأت ونه کولو چې کښېنم ښه دوستانو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه تر بله خپرونه مې په لوی او بښونکي الله سپارم ښه وخت د الله په امان